ولسمشر غني د ډاکټر ناکامور په باره کې څه ویلي دي، هغه ته کوم لقب کارولی دی، هر څه په دې ویډیو کې راسره وګورئ، خو ویډیو راسره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني پر ډاکټر ناکامور برید غندلی دی او د هغه پر وژنه یې خواشیني څرګنده کړې ده. هغه وایي چې زموږ د هیواد پرمختګ، آبادي او سوکالي ذلیل دښمنان نشي لیدلی او همداراز وایي چې دولتي ارګانونه د هغه د امنیت په تامین کې پاتې راغلي. ولسمشر غني په خپله رسمي فیسبوک پاڼه په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي: نن سهار د ګران وطن افغانستان په یو خواخوږي او د بیا ودانولو په اتل جاپاني الاصل افغان ډاکټر ټیټوسکو ناکامورا باندې په جلال ښار کې تروریستي برید کیږي. په خواشینۍ سره چې له برید وروسته د ژورو ټپونو له امله خپل ژوند موږ او تاسې ته بخي. په دغه پیښه کې د ده 4 افغان ساتونکي او یو ډریور هم شهیدان شوي چې د ټولو قربانیانو کورنیو او دوستانو ته تسلیت وړاندې کوم. هغه همداراز ویلي: په دې اړه نن په کابل کې د جاپان له سفیر سره وغږېدم او د افغان ولس په استازیتوب مې ورته د تسلیت او خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. ولسمشر غني مخکې لیکلي ول: د ډاکټر ناکامورا د کار هلو او ځلو او ګټورو طرحو په نتیجه کې لسهاوه زره افغانانو ته ګټه رسېدلې ده. دا چې زموږ د هیواد د آبادۍ او پرمختګ داخلي او بهرني ذلیل دښمنان زموږ پرمختګ، آبادي او ولس سوکالي نشي زغملی، نو په ډېرې بېرحمۍ سره زموږ د وطن په خواخوږو دوستانو دغه راز بزدلانه بریدونه کوي تر څو زموږ په ګران وطن کې د پرمختګ او آبادۍ مخه ډپ کړي. هغه زیاته کړې ده چې د پیښې له خبرېدو سره جوخت مې اړوند امنیتي ادارو ته لارښوونه کړې ده چې د پیښې جدي پلټنه وکړي او په ډاکټر ناکامورا د برید اصلي مسؤلان هر څومره چې زر کیږي د قانون منګلو ته وسپاري. په اعلامیه کې لیکل شوي دي: د ډاکټر ناکامورا په څیر د زړورو وطن دوستو اشخاصو ساتنه د هر بل افغان په څیر د دولت دنده ده چې له بده مرغه دولتي ارګانونو د هغه د امنیت په تامین کې پاتې راغلل. خو د دې ترڅنګ په افغان ولس غږ کوم چې که دوی دغسې خواخوږو شخصیتونو د امنیت په برخه کې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري زیاته کړي، د ورته ناوړو پیښو په مخنیوي کې به په ګډه بریالیتوب ته ورسیږو. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. مننه.